بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي یو سړی 3-4 زامن لري، ارزو یې جلا جلا کار کوي، خپله ګټه وټه لري، صلاحیت لري، خو پیسې چې راوړي پلار ته یې ورکوي. اوس چې اختر رالی ارزوی به یې جلا جلا اخترې کوي که د ټولو لپاره یو اخترې کفایت کوي، یعنی یوازې پلار یې وکړي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دلته 2 صورت دي. یو صورت دا دی چې ارزوی پلار پر خپل کسب درولی، پلار پیسې ورکړي او زوی یې معامله پسې کوي، که یې څه لږ پیسې ورکړي اوس یې زوی ښه ډېرې کړي، دا پیسې ټولې د پلار دي، زوی حق نه پکښې لري. بس د پلار پیسې دي، پلار به یې اخترې کوي، زوی یې نه پیسې لري نه اخترې ورباندې شته، که یو زوی یې که 2 یې که 3. او که چیرې پیسې پلار نه یې ورکړي، کسب د پلار نه وي، زوی یې په خپل موټه باندې کسب شروع کړي، کاروبار یې شروع کړي او پیسې یې ګټلي، دا پیسې ټوله د زوی دي، دا چې دی یې پلار ته ورکوي دا د ده مراعات دی د پلار سره چې کوي. نو که زوی ارزوی جلا جلا خپلې پیسې درلودې نو بیا یې پر ارزوی جلا جلا اخترۍ دي، پر پلار یې اخترۍ نسته. که نورې پیسې نه درلودې، که درلودې پر پلار هم شته، پر زامن یې هم شته. خو دغه معلومول غواړي چې دا کسب زامن کوي دی په خپل موټه ګټلي دي، خپل کسب یې را شروع کړی دي، که د پلار کسب یا د پلار په پیسو یې کاروبار را شروع کړی دي. که د پلار په کسب د پلار په پیسو کاروبار را شروع کړی وو، پیسې د پلار دي، زامن حق نه پکښې لري، یوازې پر پلار یې اخترۍ شته. تنقیح الحمیدیه فتاوی تنقیح الحمیدیه لابن عابدین جلد صفحه 11. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.